د پښتون څونه وسایل لوټلي دي، تا څو پښتانه وژلي دي، تا څو پښتانه اغوا کړي دي، تا د پښتنو څو کورونه نړولي دي، حساب راوړې. د ده سره حساب نسته، د ده سره ټپه ده چې غدار دی غدار دی. ارے نامرده وره ورځ د پېښور های کورټ جج چیف جسټس سیټ د پاکستان جرنیلان په آئین باندې غداران کړل، په قانون یې غداران کړله. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم. شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر مهربانه او رحیم ذات دی. د ژب او شیرانی په دې ګډه جلسه کې د دې جلسې صدارت کوونکی د مرکزی کور کمیټې غړی ګران اسد خان په اجازه دلته پر سټیج ناست د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزی کمیټې غړي او د صوبایي کمیټې غړي او د نورو پاټو سره راغلي سپین ږیري او دلته په تالار کې ناست د ټولو سپین ږیرو ځوانانو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونه پښتون تحفظ مومنټ د دا ګیلاګای نه کوي چې د پښتون تحفظ مومنټ لیډرشپ جنوبي پښتونخوا ته نه راپرېږدي. د پښتون تحفظ مومنټ سربراہ منظور احمد پښتون نه دی، د پاکستان د پاره ایټم بم دی. منظور احمد پښتون موږ دلته په خواستۍ نه راوستل غواړو. منظور احمد پښتون به جنوبي پښتونخوا د میږیانو په شانت راوځي، داسې به راوځي، په یو دای طاقت به یې راولو، په سیلاب به یې راولو، پر دا سټیج به یې دروو. دا مسخرې نه دي، دا ګپې نه دي. موږ به سر خلاصوو. دا وخت و پښتون قام ته د سر د خلاصېدو ضرورت دی. که موږ سر خلاص کړئ، که موږ په پښتو ځان سره پوه کړئ، دلته بیا یو قوت نسته چې هغه به دلته د پښتانه څه پوښتنه کوي چې کدر تیار یو او کدر جار یو. پښتون به سر خلاصوي. دلته چې کوم حالات روان دي، دا نن په چمن کې چې په ادرا باندې کومه لوبه دوی جوړه کړې ده، دوی توپک ځلکشي، دوی په توپک پښتون قوم بیروي. ای نامردانو بې شرمانو هره ورځ د انډیا ګولۍ راغورځئ، توپک وروړه، هغه هندوان په وبېروه. هغه سکان وبېروه چې ستا ټوله د وزیر اعظم سره راونسې، در قادري پورې، د شیخ رشیده پورې، ټولو د هندوانو ټکې ورسره ووالې. د هندوانو سره به ټکې وایې، د هندوانو سره به د سکانو پګړۍ تړې، ما به په توپک بیروې.
که می توپک در پسې راواخیستی زما دې قسم په خدای وي چې بیا دې د جهنم په دې خوا وینمه چې لړمونډې شلومبې سي په توپک به نه ځله بیروو توپک ما تا ته درکړی دی توپک د زما په پیسو رانیولی دی توپک د هندوستان سره د ځان سره نه دی راوړی توپک ما درکړی دی د چوکیدارۍ دپاره مې درکړی دی پر سرحد به ولاړ وې چوکیداري به کوې موږ به د هندوانو ګورې موږ به د سیکانو ګورې अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी YouTube सर्च बार में जाए और सर्च करें PTM न्यूज़। PTM न्यूज़ आपका अपना चैनल, मजलूमों का आवाज़।